زړه مې له دې وطنه نشي قسمت روان دی زه بندي ورسره ځم. دا د زړه ساحت د دې خوا ته ننګرهار د دې خوا لوګر ښه دا سرحدي نقطه ده. خیر زنانه ورولېږو جلکۍ خوښه کړي پوه شې که نه بیا وروسته مور او پلار پسې ورځي پوه شې بیا یو دوه درې ری باران پسې ورځي. دا ساحه چې دا دواو نومیږي د جلال آباد او لوګر ترمنځ دغه لاره ده. په دغه لاره باندې تګ راتګ کېږي. دغه لاندې پرته ځمکه به تاسې ګورئ دا علیشیرو کلی دی او د علیشیرو دره ده او د حصارک اړوند ده او دې خواته چې بیا دی دې خواته بیا د ازرې ساحه شروع کېږي. دا 10 دانې انشاءالله. او دا په څو دی؟ دا په 300 روپۍ. 300 او که دانه خرڅې 10 افغانۍ بیا بیا 400. بعضې خلک 3 لکه اخلي بعضې خلک 2.5 لکه اخلي 2 لکه افغانۍ و. چې ژوندون مې تباه کېږي ورځ په ورځ خرابېږي زه به نه ځم بل وطن ته چې ولور نه پوره کېږي. دلته خو د موټر سامان پیدا کېږي که نه کمانې دلته پرتې دي. بل وطن ځای ده که نه سپیر پارټي موټر یو شی مات کړي او هغه وکړي بیا. دا ازره ده او دا علیشیر دی یعنی حصارک ازره حصارک. درنو لیدونکو غوږیزې ته روان یو. دغه ځوانان ګورئ. فقیر صاحب سفر څنګه دی؟ خوندور دی؟ ډېر خوندور ښه دی. او دغه سیړۍ ګورئ دغه ساحې ګورئ ښایسته وطن ګورئ سکون احساس کې؟ بالکل ښه مطلب احساس کوم آرام سکون ذهنم آرام هر څه آرام که نه. او څو شپو ته اراده ده چې په حصارک کې به تېرو د خیر؟ ما خو یو هفته ته اراده ده خو متاسفانه چې نشم کولی کارونه هلته رسمیات دي. بالکل ته چې یو هفته تېره کړې مجبور چې زه هم درسره پاتې شم او زه هم بیا رسمیات لرم نه کېږي که نه. او هغه څنګه وایي چې زړه مې له دې وطنه نشي قسمت روان دی زه بندي ورسره ځم. دغه چې کیسه ده ځو به نو د خیره سره ځکه چې کارونه را تر غاړې دي. دا وطن خو چا نه موږ نه چا وړی نه دی. بیا به ورته راځو بیا به راځو. دغسې ځوانان پکې اوسېږي. ډاکټر صاحب ته وګوره نورزمان ته وګوره دوی به حتما بیا بلنې راکوي موږ څونه غورځېږو او بیا به ورته راځو. بلنې نه بغیر هم راځو نور بلنې هو مېلمستیا نور دلته نشته دی. دا زموږ خپل وطن دی او ګرځو دی پکې. همت دی خدای پاک ژوندی لري. همت کوي بس په غونډیو باندې خپله خېږي خو موږ ته لاره پرېښی چې ځئ صرف د وطنوالو لپاره چې دغه ساحې پې وګوري. درنو ملګرو یو څه درته بل هم ښیم تاسې راځئ. زما پیلوټ استاد ستړی مه شئ ښه یې جوړې تکړه ژوند چارې ښې دي. موټر دې څنګه دی موټر؟ والا ښه ده بس ګزاره ده کوي. درنو ملګرو دی په موټر باندې سخت زیات خفه کېږي او دومره بې ګران دی چې حد نه سوا. خو داسې یو رقم ته موټر ساتلی دی چې که په ټوټي کې مزلو کې دومره به نرم نه وي لکه دغه 88 ماډل موټر کې چې ته ګرځې. دا ته چې دا دې په څو اخیستی؟ والا دا بس دا موټر سره 6,000 روپۍ. 6,000 ډالر او څو روپۍ شو کلدارې؟ یاره 21 لکه ته راځي. 21 لکه افغانۍ کلدارې وایم. دا څومره ډېرې پیسې دې پې ورکړي. دې کې څه خوبي ده تل ته لږ راشه. دا خو بس دا خوبي ده پکې کلک دي او بل نرم هم دي که نه او کلک دي. پخوانی ماډل د 88. نو تا پخواني ماډل وایم دومره پیسې ورکړي دي؟ والا بس دا خو د دې علاقو همدا موټر دي همدا لارې او همدا موټر. ښه درنو ملګرو تاسې به باور هم نه کوئ دغه موټر په 6,000 ډالر یعنی 21 لکه کلدارې ترنه جوړېږي چې افغانیو ته یې واړې ښایي چې 15 لکه یا څه کم 15 لکه افغانۍ ترنه جوړې شي چې په دې پیسو باندې یو ښه 2013 ماډل نه 2013 خو نه کېږي خو داسې 2010 ماډل ټوډي پې کېږي که نه. که 2000 دې پکې ډېر واچول نو کېدای شي 2013 ماډل هم وشي. خو دا په دې کې خوشحاله دی. خو یو رقم ته یې جوړ کړی چې ډېر خوندور او موږ چې هر وخت راځو دې ته زنګ ووهو چې پیلوټ استاد چېرته د دې خپل نوم چې دی مصري خان دی. موږ ورته د مینې نه پیلوټ استاد وایو او ډېر یو ګل انسان دی تکړه انسان دی. تاسو ته یو څه بل هم ښیم نن موږ ولې راغلي یو تاسې راشئ. دغه صحنه خو به تاسې ګورئ
حصارک لوبډلې د 25 لوبډلو له منځه لومړی مقام ګټلی و په ولسوالیو جام کې د هغه د لمانځنې لپاره موږ حصارک ته راغلي وو. د حصارک ولس بیا دومره مینهناکه ولس دی چې یو شپه خو راباندې کړی خو چې دویمې ته اوس پرېم دي. موږ په دې هیله یو چې اوس دویمه شپه راباندې ونه کړي. دوی وایي چې نلته به پاتې کېږي، چکرې به وهئ، ګپ شپ به لګوو، بیا به ځئ. نو ستاینې ته راغلي وو او یو پټه خبره تاسو ته وکړم چې زما هم زړه نه کېږي چې لاړ شم. زه وایم چې مه کوه چې دوی وساتونه کوي موږ ورسره پاتې یو، دا ښه خبره ده. ځئ ورځو مخکې علي شیر در باندې ګورو. راځئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. له حصارک ولسوالۍ کافي زیات راتېر شوي یو، علي شیر ته روان یو. درنو ملګرو دغه سړک ګورئ، دغه سړک دا هغه سرحدي سړک دی چې له دې اخوا بیا ازره شروع کېږي د لوګر ولایت اړونده او دې خوا ته بیا حصارک دی. نو دواړه زموږ وطنونه دي او دواړه په دغه سیمه کې پراته دي او ډېر ښکلی ځای دی. جالبیت یې په څه کې دی؟ دغه یو رقم ترنګ لري او هغه غرونه وګورئ، هغه بیا تک سره دومره خوند کوي چې دلته ګرځي. او دا د سیړۍ ونې به تاسې ګورئ، دا وګورئ، دا د سیړۍ ونې وګورئ څومره خوند کوي. دغه ښکلا یې ورسره جوړه ده د دې وطن او الله تعالی دې همدغسې لري. تاسې راځئ درنو ملګرو، ځینې ساحې هم در باندې ګورم. همته ګل دغه سیړیو کې یو رقم ته هغې دونه زړي، نو زمان هغه ته څه وایي؟ برګي. هغه برګي چې بیا په اور کې ور واچو ټس نارې کې دومره خوند کوي ښه چې مه کوه پوښتنه. دا هغه ونه ده برګي ونه، دې ته سیړۍ وایي. ښه دا سیړۍ ده او دې کې دومره زړي برګي ورته وایي. کله چې ژمی وي او داسې یو ښایسته نغری دې اچولی چک چاپېره ځوانان ترېنه ناست دي او دا برګي یو دانه په دې اور کې اچوي او بیا یې راوباسې، ډکې ورسره یي که نه، همدا د سیړیو ډکې یي، په هغه راوباسې او بیا یې خوري. یو څه تریخوالی کوي لږ شانتې، خو دومره خوند کوي، دومره ذایقې برابروي چې مه کوه پوښتنه. درنو ملګرو دا وطن وګورئ، دا ښایستونه وګورئ، دا نظارې وګورئ. الله دې په دغه وطن باندې همدغسې د امن څادر خور لري. څومره ښایسته منظرې دي، څومره ښایسته وطن دی الله تعالی د افغانانو په نصیب کړی دی. درنو ملګرو راځئ دغه خپرونه چې موږ پیل کړې ده له علي شیرو نه به ښایستونه راخلو تر تاسې رسو. له همت ګل ډېره مننه چې ما سره دی او دغه برنامه را سره ثبتوي او تر تاسې رسوي. راځئ مخکې ورځو دغه ښایستونه در باندې ګورو. درنو ملګرو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. او دا د غوږیزې ته نږدې شوي دا ساحه چې دا دواو نومیږي او د دې ځای کورونه ډېر عجبه دي. هغه مخامخ کورونه به تاسو ته ښکاري. درنو ملګرو کورونه بیخي ښکاري نه، تک سره کورونه دي، همدغه خاورین کورونه دي او له ورایه چې ورته ګورې ډېر خوند کوي، ډېر زبردسته جوړ دي او داسې نایابه کورونه دي. یعنې نور ځایونو ته چې لاړ شي خړ کورونه یي، د خاورو نه یي. دا خاوره ده خو سره خاوره ده، ډېره جالبه خاوره، ډېر خوندوره او د الله تعالی قدرتونو ته وګورئ. پاس یو رقم ته ده، توره ده، ورپسې سپینه ده، ورپسې سره ده. بس د الله تعالی قدرتونه او نظارې دي نو په هر ځای کې ښکاره شوي دي. او دغه خوړ به تاسې ګورئ، ډېر ښایسته خوړ روان دی. د پاسه پرې د انګورو باغونه دي، د املوکو باغونه دي، نور میوجات دي او یو ښایسته منظر جوړ دی. او دغه لاره چې ده بیا دغه لاره عمومي لاره ده د جلال آباد او د ازرې ترمنځ، د جلال آباد او لوګر ترمنځ دغه لاره ده. په دغه لاره باندې تګ راتګ کېږي. الله تعالی دې داسې وخت راولي چې ورځ موږ او تاسې د دې خبرې شاهدان یو چې په دغه لاره باندې پوخ کار روان دی او دغه لاره پخېږي. بیا به څومره اسانه یې ازرې ته ورتګ، نو په شارټکټ کې به داسې وځو. که چېرته دغه لاره پخه شي نو ښایي چې ټول 1.5-2 ساعته مزل به وي د جلال آباد نه تر لوګره پورې.
نو ډیر به اسانه شي زموږ او ستاسې لپاره. الله تعالی دې هغه وخت راولي چې موږ او تاسې د دې شاهدان اوسو. ډیر ښایسته وطن دی، ماحول ډیر ښایسته دی، آب و هوا یې ډیره ښه ده، د دې ځي دغه ښایست وګورئ، ډیر جالب وطن دی. الله تعالی دې دغسې پر وطن باندې امن دایم او قایم لري. یو وخت به په دغه ځایونو کې رنګارنګ کیسې وي، څوک به یې لیدل دغه ځای ته به راتلل نه. نن د شپې ګرځې که د ورځې ګرځې که هر څه پکې کې ممانعت نشته دی، بس خپل وطن دی ګرځه پکې مزې کوه، چکرې وهه، د دغه جنتي وطن له منظرونه خوند اخله او دغسې ډلې ډلې ځوانان ځان سره راوله او ګرځه پکې. درنو ملګرو دغه ساحه در باندې یو ځل بیا ګورم، دا وګورئ مخکې ورځو او نور علي شیر ته مور نږدې شوي یو او غوږیز د غوږیز نه وروسته علي شیر دی. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. له حصاره که تقریبا راوختي یو ازرې ساحه ده او یو کنډه وی پاتې دی چې اخوا ته ازره ده نور که نه همداسې به وي. دا د ازرې ساحه ده، دې خوا ته ننګرهار ده، دې خوا لوګر. ښه نو دا سرحدي نقطه ده. خیر بعضې مسایل شته، مشکلات شته، دوی خلک هم دعوه کوي، موږ هم دعوه کوو، خو امر چې دا سرحد همدا ده. ښه ډېره مننه. بس دا دی پکې دا د کې دا کیسې ستا پښتنو په هر وطن کې شته دی. او زه الله تعالی دې په دې وطن باندې د امن څادر همدغسې دایم او قایم لري او ډېر خوشحاله شوم چې ته دلته ودرېدې موږ ته. عزتمن چې موږ هم خوشحاله سو، په لیدلو خوشحاله سو، خدای دې راوله. نو تقاضا هم دا ده چې د امن دایمي پاتې سي او باید په مشترکه کار وکړو. دا که امن نه وای نه ته راتله شي نه زه راتلی سم. دا د امن یو غټه فلسفه ده چې ډاډه خبریال هم راځي، ځوان هم راځي او ژورنالست هم راځي. دې باندې باید موږ افتخار وکړو. هغه خلکو ته هم پیغام لرو چې وطن وتلی دی، باید راشي، د وطن کار غواړي، په مشترکه باید دلته کار وکړو. بالکل ډېره زیاته مننه. څومره مزل به د ازرې ته پاتې مرکزي بازار ته؟ مرکزي بازار ته تقریبا 20 کیلومتره شاوخوا لاره پاتې. 20 کیلومتره مرکزي بازار ته او کلي خو دلته نږدې دي؟ دا کته کلي دي، د سپانو که ساحه شروع کېږي کړخیل او جلک. نو دا د ازرې مربوط سیمې دي. جلک دلته دی؟ جلک دلته د کړخیل هم دلته دی، ګټه د سنگرخیل ډېر کلي دي د ازرې. بس دلته ولس پروت دی نو ډېر ولس ته. او څنګه مو کړې د جلغوزي مو څه کړل؟ جلغوزي خو خرڅو بازار ته عرض کوو. د افغانستان اقتصاد زما برخه پکې پرېښې ده که نه؟ نه تا برخه به انشاءالله وکړو چې راسې، خو اوس منی ده او جلغوزي په اخر دی، د هغه موقع کې نه راغلی، خو که کال د ژوند انشاءالله واده کوو درته لیږو. نه مې لېږه زه خپله درته راځم. ذره څه سر به ماته زنګ تاسو وطن ده، موږ هم خدمت یو، خبره به دې راکړي انشاءالله زنګ درته کوو. کور دې ودان. ډېره زیاته مننه. په وروستیو کې هغو هېوادوالو ته چې دغه سیمې نه دي لیدلي او یا په دغه سیمه باندې د راتګ هغه زړه نه کوي، هغو ته ستا پیغام څه دی؟ هغوی ته پیغام دا ده الحمدلله افغانستان کې د ما په تقریبا 30 کلو ته تېر رسېدلي یو. نو افغانستان کې امن ده، ثبات ده، افغانستان ته دې راشي، سرمایه ګزاري دې وکړي، دا وطن په مشترکه جوړښت غواړي، دا وطن په موږ حق لري چې دې لپاره کار وکړو او تبلیغات پسې دې نه ځي. انشاءالله امارات ټول خلکو ته حقوق ورکړي دي او ورکوي. نو انشاءالله امن ده او دغه امن باید وساتو چې یو لاس نه وای ټک نه خېږي. اما که په مشترک کار وکړو دې وطن لپاره ډېر څه کولی شو. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان. یو ځانګړې مننه د دې لپاره چې زه دې ولیدلم او موټر دې ودرولو، ښکته شولې، احسانمن دې شوم. موږ د ویډیوګانې تعقیبوو. تاسو ویډیوګانې د وطن او د ځوانانو د خیر لپاره دي، تاسو ته ډېر کار څه کوئ، د خلکو زغم او صبر او معلوموي. عزتمن څه خیر الله دې ښه لره. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو. لکه څرنګه چې هره خپرونه کې زه دا یو خبره کومه چې د هېواد هرې برخې ته ورشي نو بلا مینه راټولولی شي. دغه ځوان ما بیخي لیدلی نه دی، خو دې چې زه ولیدم راښکته شو. معنا دا چې د دې سیمې ټول ځوانان او ټول لوسونه همدغسې له مینې جوړ دي، میلمه پاله دي. دا اوس دې ته ولاړ دی چې زه ورسره لاړ شم، ازرې چکر ورسره ووهم. نوسې به وي نو ګورو به فیصله به کوو. درنو لیدونکو راسره پاتې شئ، دغه ساحه در باندې ګورو.
بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو راورسېدلو د حصارک وروستي سرحد ته. دغه لاندې پرته ځمکه به تاسې ګورئ دا علیشیرو کلی دی او د علیشیرو دره ده او د حصارک اړوند ده او دې خواته چې بیا دی دې خواته بیا د ازرې ساحه شروع کیږي. دواړه زموږ وطنونه دي، دواړه د ښایستونو مجموعې دي. تاسې دغه نظاره وګورئ، دغه ننداره وګورئ. ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي. زموږ هیواد کې یو کمی و هغه د امن و. الله تعالی دغه کمی هم را پوره کړل او له دغه عظیم نعمت یې موږ برخمن کړلو. شکر دی اوس په ازاده فضا کې هر یو سیمې ته ورځو، هر یو کلي ته ورځو، هر یو غره درې ته ورځو، نو خوشحاله یو پکې ژوند نه خوند اخلو. درنو ملګرو که تاسې وخت لرئ یو ځل حتما د حصارک چکر ولګوئ، د حصارک بار سر ته راشئ کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو. دغه ونې تاسې ګورئ درنو ملګرو، دا ونې دا ګوره دا خو دوړ والي ځکه دا سړک دی او لږ دوړ والي دي سپین غوندې ښکاري. دا د جلغوزو ونې دي. جلغوزي خو زموږ د هیواد چې دي په ټوله نړۍ مشهوره دي. په ټوله نړۍ کې چې جلغوزي خرڅېږي نو هڅه کوي خلک چې د کابل نوم ورکړي، د دې لپاره چې د کابل جلغوزي ډېر ښه دي، خوندور دي، ذایقه داره دي. پکتیا، خوست، حصارک دا جلغوزي لري او ډېر خوندور جلغوزي دي. الله تعالی دې دغه میوجات زموږ له وطنه نه کموي، خدای پاک دې نور هم پسې زیات کړي. تاسې دغه وطن نظاره وګورئ، دغه ننداره وکړئ. پیلوټ استاد هم راغی. پیلوټ استاد بیا ستړی مه شي، په خیر راغلی. واه واه جنتي وطن وګوره، دا نظارې وګوره، دا نندارې وګوره. دا الله تعالی د افغانانو پر نصیب کړي دي او دومره ښایسته وطن، آب و هوا یې دومره خوندوره چې څومره فکر کې تاسې دغه نظاره وګورئ. آب و هوا اندازه به تاسې ته حتما لګیږي او دغه د جلغوزو ونې وګورئ. کاش داسې وخت کې راغلی وی چې جلغوزې تیارې وې. د دې د خلکو وینا ده چې هیڅ څوک هم د جلغوزو نه منې کوي. که څوک راځي نو میلمانې دي چې د کمې ونې نه ستا خوښه یې د هماغه ونې نه یې غوڅ کړه او ویې خوره. همداسې به وي؟ هو بالکل بالکل. څنګه یې ته؟ والله ښه څنګه ته ښه کنډو ته دې راورسولو اخر. بس کنډو بس ازره ده نو دې خواته. بس دغه ازره ده نو او دا ازره ده او دا حصارک دی که نه؟ دا حصارک ده او علیشیر او غوږیزه. غوږیزه هم دا ده؟ دا علیشیر ده. دا علیشیر ده او غوږیزه لږ وړاندې وه. لږ وړاندې هغه موږ چې پکې هندوانې وخوړلې. آفرین. هندوانې کومه دي؟ دې ته دې وخت کې هندوانې کومه دي؟ ستا د هندوانې نه ګپ لګوم ورسره. دا ډېر زموږ یو پیلوټ استاد دی. زه دې ته پیلوټ استاد یم. دا خپله مصري نومیږي او ډېر خوږ انسان دی، ډېر تکړه انسان دی. نه پکې نشته چې ورته وایي چې دیز د ځو زه چې ځو، نه پکې نشته دی. ډېر تکړه ډریور دی. زه ترېنه ډېر خوشحاله یم. الله تعالی دې دا همداسې لري. او درنو ملګرو دغه ساحه مې در باندې کتله، دا نظاره مې در باندې کوله په دې هیله چې ستاسې خوښ شوی وي. او د علیشیر د ازرې کنډو دی، د علیشیر او ازرې کنډو دی، منځ تیر دی که نه؟ بالکل همدغلته ولاړ یو. نو درنو ملګرو دغه کنډو ته د ازرې کنډو وایي. ما تاسو ته مخکې ویلي وو دا ازره ده او دا علیشیر دی، یعنی حصارک ازره، ازره حصارک. صحیح دی که نه؟ ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ. دغه ونې چې تاسې څومره ګورئ دغه بیکګراونډ کې دا ټول د څه ونې دي؟ جلغوزي ونې دي او ډېر خوندور جلغوزي دي. ما ته یو ملګري مې د هغه نه راوړي پکتیا نه، ډېر خوندور و، تازه تازه یې راغوڅ کړي وو، کټ کړي وو، موږ ته راوړل او په جلال آباد کې مو وخوړل. ډېر خوندور دي او الله تعالی داسې وخت راولي چې دلته جلغوزي تیار وي او موږ تاسې ورته راشو. صحیح دی؟ عزیزه ګلالطا مننه چې راسره یې او دغه ښایستونه په هېوادوالو ګورې. Thank you for everything.
سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د حصارک ولسوالۍ په سر ته راختلي یو او دا د حصارک ولسوالۍ اړوند د علیشیرو بازار دی ډېر ښایسته بازار دی ډېر وړوکی بازار دی او ولسونه ډېر مینه ناکه دي موږ چې څنګه راغلو د یو ځای و چای ورته برابر کړی و ځوانانو ته او موږ ورپېښ شولو نو چای ته نه ټول موږ وڅښلو اوس هغوی لګیا دي ځان ته چای کوي کیسې به کوو د دې ځای انځور به راخلو د دې ځای ښایستونه به راخلو دلته څه ډېر مروج دي هغه خبرې راخلو تر تاسې رسوو راسره پاتې شئ مخکې ورځو د دغه سیمې د یو هېوادوال سره خبرې اترې کوو تاسې راځئ اول دغه دوکانونه وګورئ که څه هم ډېر کوچنی دی خو ډېر رش پکې دی ډېر ښه ماحول یې جوړ دی دا اوس تقریبا د سهار 9 یا 10 بجې به وي دغه وخت کې عموما په ښار کې هم ګڼه ګوڼه نه وي نو کلیوالي ساحې خو بیا پرېږده او بیا داسې د غرونو منځ کې یو ولسوالۍ ته راځي یا یو درې ته راځي دا بیا رښتیا هم داسې یو هغې تعجب غوندې وي چې دغلته څنګه ډېر خلک راجمع کېږي ډېر ښایسته بازار دی او زه له دې نه قیاس کولی شم چې مازدیګر به دلته څومره رش وي څومره خلک به ورته راځي ډېر ولسونه به ورته راځي ځکه شاوخوا پرتې سیمې یوازینی بازار یې دا دی مرکزي بازار یې دلته به د نرخونو پوښتنه هم کوو چې دومره لرې ځای نه دا شیان راوړل کېږي خوراکي او غیر خوراکي توکي دلته به قیمتونه څنګه وي نو غږیږو السلام علیکم وعلیکم سلام خیر جوړ څنګه یې؟ خدای به خیر شکر ده ژوند چارې ښې خدای روانې فضل ده شکر ده نوم مبارک دی رحمت الله رحمت الله د کوم ځای دی هم دی جیم دی علیشیری د علیشیر او علیشیر خو د حصارک ولسوالۍ یو مربوط ده و. او بالکل څنګه دي ولسونه مو څنګه دي بس ماشاءالله ډیر ښه دی امنیت ته هیڅ چیم نسته خیر او خیرات ته ژوند روان دی ژوند روان ده پوه شئ هر کلی ته چې ځو د هر کلی یا د هر سمت یو مشهوره خواړه مثلا که اوس موږ پکتیا ته وړو یا خوست ته وړو هلته ډنډکی ډېر مشهوره دی که شینوارو پلو ځو هلته روش ډېر مشهوره دی که لږ دې خواته ورځې مومندو کې بیا کړایي ډېره مشهوره ده زموږ د رینونو او دې ځایونو ته چې راځې پنیر به خورې چې علیشیر ته راشو داسې څه مشهوره دي دلته چې راسې که نه بس یو څه کسان سره برابر سي بیا یو پسه واخلي پوه شئ که نه یا سرو ته لاړ سي یا داسې بل بنډارونه سخت بنډارونه شوقیان دي. وکړي و بنډارونه کوي او دلته دغه د خوراکي توکو نرخونه څنګه دي یو وړو بوجي په څو ده نن سبا یاره نن سبا دکاندار نه پوښتنه وکړو دکاندار نه مه کوه خیر ده 14,500 روپۍ دي 14,500 افغانۍ ښه وړه و ښه وړه او درمیانۍ بس 1400 او 14,500 15,500 همدغسې دي یو پوښتنه مې ذهن کې ګرځي کله چې د یو زلمي واده تیاریږي لومړی تاسې د کوم ځای نه شروع کوئ څنګه یې د واده مراسم مو واده مراسم خو داسې که نه چې اول موږ ورسو که نه زنانه ور ولیږو جلکۍ خوښه کړي پوه شئ که نه بیا وروسته مور او پلار پسې ورځي پوه شئ بیا یو 2-3 باران پسې ورځي بیا ګل راوړي پوه شئ روپۍ او ګل کې ورته واچي شکور کې او بس بیا هغه نه وروسته بیا کراره لږ ورکوي روپۍ پوه شئ که نه منګر یعنی ولور لا اوس هم په دې اول یې نه معلوموي و نه اوس هم تاسې ولور لرئ دلته ولور شته و څومره دی ولور مو ولور بعضې خلک 3 لکه اخلي بعضې خلک 2.5 لکه اخلي 2 لکه افغانۍ و نه فکر نه کوئ چې دا ښه کار نه دی ښه کار خو یو وارې نه ده پوه شئ که نه د دنیا او د آخرت تاوان ده نو تاسې مشران یو ځای شئ دلته غونډه وکړئ په دې باره کې تاسې دغه ولور له منځه یوسئ ځکه اسلام منع فرمایلې ده نو ولې د انسان په سر موږ پیسې وټاکو هغه واخلو نو دلته اوس ملکان دي سپین ګیري دي که نه هماغو ته د هغو څوک نه مني دا خو باید داسې امر بالمعروف دا کار وکړي نو دولت سره تاسې کښېنئ خو دولت سره اوس ملکان چې ورسره کښېني پوښتنه وکړي پوه شئ که نه چې دغسې مشکل ده بیا باید دا هغه نو واده خو به کې چې کېنئ وه انشاءالله ولې به نه کښېني به که نه آخر به کښېني پوه شئ دې ته خو چا وزن نه کېږي 2 لکه او 3 لکه په دې غرو کې څه شی دی هېڅ شی هم نشته ده یو واده پسې خارج ته روان خارج ته مو هغه هم پیسې یا موټر پکې شته اخلي یا مځکه ګروي یا بل کار کوي پوه شئ او بس بیا ځي هغه هم بېرته را واپس یا روپۍ هم لاړ شي هر شی لاړ شي ډیره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت جوړ اوسې خدای مو کامیاب لره ډیره مننه درنو ملګرو تاسې راځئ یو دکان ته ورځو زما په فکر باندې چې زه دلته وګرځېدلم تر ټولو ستر دکان یې همدا دی هغه موږ چې ورته سوپر سټور وایو په ښار کې او په نورو ځایونو کې هماغسې د دې ځای سوپر سټور بیا دا دی ډېر ښایسته دکان دی الله تعالی دې همدغسې پوره نه لري ته یو ځل داسې راواوړه دا ځای نه ملګرو ته وښیه دلته یې د سبزیجاتو هغه مارکیټ غوندې جوړ کړی دکان غوندې دلته سبزي خرڅوي او دننه نو ډېر ښایسته ماحول دلته هم جوړ کړی ډېر اوږد دکان دی تاسې ورته وګورئ
په یو کلیوالي ساحه کې بیا د غرونو منځ کې دومره یو ښایسته دوکان جوړېدل چې هر څه پکې پیدا کېږي دا په رښتیا هم شاهکار دی. تاسې راځئ اوړو ته ورځو. ته مخامخ واوړه دا اوړه خلکو ته ښیم چې په ښار کې به دومره اوړه نه ایښي لکه څومره چې دلته ایښي. دا وګورئ. ښه دا پیژنې همته ګله دا جوار دي وی لوبیا ده رښتیا دا وطني لوبیا ده وطني ده او تاجکي ده. تاجکي ده نه دا اوس کومه لوبیا ده موږ سره چې دا تاجکي دا کومه ده کېږي دا هم دلته کېږي علي شیرو کې کېږي. ښه او د دې من نن سبا په څو دی دې من خو نن سبا داسې وایي چې بس موږ خو یې اخلو 1500 او 600 روپۍ بازار کې څه کم 600 و کیلو یعنې په 600 افغانۍ. او خوند یې څنګه دی؟ ډېر برابر خوند دی داسې دا ډېرې پاکې اوبه دي د امانکوټ ورته وایي د دې پاکې اوبه دي او بس ډېره صفا علاقه ده دا خو ولې چې د غرونو ده. بالکل. او دا کومه لوبیا چې موږ د بازار نه اخلو هغه غټه لوبیا ده د هغو د دې خوند ذایقه کې څه فرق راځي؟ د هغه هم موږ سره شته ده دغه د خلک چې همداسې خرڅوي پرچون به هوټلونو کې هغه کېږي هغه هم شته خو د هغې کیفیت کم ده یعنې دا ښه دي خلک دا ډېره خوښوي. یعنې دلته په علي شیرو کې لوبیا ډېره کېږي بل څه ډېر کېږي؟ لوبیا ډېر کېږي او دغه غنم دي او بس همدغه شیونه جوار نه کېږي؟ جوار هم کېږي. جوار هم کېږي. او جوار وخت کې ډاډ اچوئ که نه؟ او د هلکان دي دا ځوانان راټول سي اور بل کې او بس ناستې ترې راتاویږي او وخت تېر دی نو اوس وخت تېر دی بس تاسو داسې وخت کې راغلي سي بس فصل نوی غنم هم کرلی دي. او دلته چارمغز او نور املوک او نور شیان داسې شته؟ داسې د سره املوک ډېر کېږي ښه ډکېږي ښه ماشاءالله کېږي مڼه کېږي زنغوزه ده چارمغ ده بادام دا شیونه دلته کېږي. دغه اوړو بوجي دلته تاسو څو روپۍ نرخ دغه موږ په 1520 روپۍ ورکوو. 1520 دا خیبر اوړه دي؟ او سپیشل. دا یعنې هغه دویمه درجه دوه دي او لومړۍ درجه داسې دي بیا 14,500 ورکوو. 14,500 افغانۍ. دا یو بوجي چې تاسو ته د جلال آباد ښار نه راوړل کېږي څومره روپۍ ورکوو؟ دا موږ په یو من باندې په 2 کیلو باندې موږ 10 روپۍ ورکوو. چې نور هر څه پرې راوړئ؟ هر سره من په 10 روپۍ راوړي. 10 افغانۍ ده. دې کې اوس 80 افغانۍ باندې دا بوجي ته او دا 80 روپۍ راځي. ښه 80 افغانۍ. نو 80 افغانۍ چې ورواچې 600 سود ویلې؟ 14,500 نه 80 افغانۍ وباسه. درنو ملګرو په خیوه کې ما بله ورځ وریجه واغېستله وبخه اوړه مې واغېستل په 1580 افغانۍ او چې حساب ورته وکړي کټ مټ هماغه حساب دی. یعنې که هغه دوکاندار هم یو 10 روپۍ ګټلي نو دوی هم 10 افغانۍ پکې اچولي دي. بس داسې ده وروره چې موږ هم داسې وایو چې لږه مزدوري وکړه خو چې مال نه ده بل ګاډی پسې راسي بس کوشش هم دی. ډېره مننه. او دا صابون څو چکۍ دی؟ دا 10 دانې انشاءالله. او دا په څو دی؟ دا په 300 روپۍ. 300 او که دانه خرڅې 10 افغانۍ بیا 400 جوړېږي. 400 ښه ګزاره سره کوي. لکه سړی قرض کوئ که نه کوئ؟ ولا داسې غونډ کار په قرضو روان ده دلته ما سره قرض کوې که نه کوې؟ ولې د سره نه کوو داسې مني په مني ده د جلغوزو سیزن ده د لوبیاو سیزن ده چارمغو ده بیا دا خلک چې دا شی نه خرڅ کړي دلته راسي. ښه بیا پیسې درکړي بیا پیسې چا دننه ورځو دوکان ته چا باندې پاتې سي او څوک وروره بس پیسې راوړي. اوس که ما سره اوس موږ سره قرض کوې که نه کوې؟ ولې نه کوې تاسو خو مېلمانه یې باید چې موږ دا زړه غوښې درکړو ته خو لا قرض کوې ووړو. نه قرض به را سره کوې؟ ولې به یې نه کوو؟ او قرض کې چېر نه یوسو؟ بس هغه تا خوښه ده نو چې ته اوس څه شی وړې؟ بس یو 10 منه لوبیا بس دی نو دومره پیسې خو نه جوړېږي. بس د دې وطن خو همدا تولیدات دی د درې بس دغه میوه ده وی به حاصلات دي هماغه ویسو. یعنې اوس که پیسې نشته دی نو ته دا ما څنګه پیژنې بیا پیسې څنګه درته یاره یو خبر درته وکړم ته خو مشهور سړی یې خبریال سړی په یو ځای کې خو به دې وینو که نه که په ژوند دې ونه نو په سکرین خو به دې وینو چېرته. یعنې ستا پیسې نه ورکېږي؟ نه ولې به ورکېږي مشهور سړی یې که نه. مثلا که زه ورک شم را بخي راته که نه؟ ولې به نه به خو داسې ډېرو پسې بخیلي دي یو پکې تم شوې یو پکې تم ګرځه. ډېره مننه. او دلته خو دا هغه هم دي که نه؟ دا په څو دي دا دانه؟ دا 80 روپۍ. 80 افغانۍ خو موږ جلال آباد کې اخلو څنګه ارزانه دی؟ بس 80 روپۍ. ته هغه همته ګله ته راځه چپړې دلته وباسه ګوره سره د چپړو رانه شي بیا هم ګوره نه پرېږدي. دلته خو د موټر سامان پیدا کېږي که نه کمانې دلته پرتې دي. بل وطن ځای ده که نه سپیر پارټي موټر یو شی مات کړي او هغه وکړي بیا مشکل جلال آباد ته ځي سارک بازار ته ځي. ښه دا په څو دي؟ دا په 100 روپۍ. 100 افغانۍ.
زمری خو ډېر ارزانه نه دي بس څنګه کې وروره دغه بس دوړ په باندې بس قناعت کول پکار دي او بل ډیره ښه خبره دا ده چې لکه څنګه چې تا خپل ویلي دغه ولس ډیر غریب دی په دې غرونو کې به نور څه یو کال او بل کال ته بس په تمه قرضونه ورسره کوو بس نو دې کې دومره څه ورسره نه چې تو سره بیا دلته هم زیات ورسره وکړي 100 روپۍ زیات بس څوک هګۍ راوړي او څوک لوبیا چار 1 کیلو 2 کیلو را روانې کړي دلته چای او بوره پې اخلي خلک سیدي زوبل صحیح ده ښه خلک هم پکې شته آباد هم پکې شته زوبل هم شته بالکل بالکل ډېره زیاته مننه الله دې سلامت لتانه چې ته دې موږ ساحې ته راغلی او تا دې موږ عرض واخیسته الله دې تا ته اجر درکړي الله هم دې په جنت فردوس کې سره یو ځای کړي له ټولو مسافرو یارانو دوستانو ډیره مننه کور دی ودان درنو ملګرو ډیره خوږی خبرې کولې باور په خدای وکړي چې خبرې ماته ډیر زیات خوند راکول ډیر لمینې ډک انسانان دي څومره چې غرونو ته ځي څومره چې د صحراو ته ورځي دومره مینه زیاتیږي دومره میلمه پالنه زیاتیږي دومره اخلاص زیاتیږي درنو ملګرو د غرونو منځ کې به څه وي چې له تاسې قربان کړي خو چې څه ورسره دي هغه له تاسې قربان دي یعنی ما شاید زه به لیدلی نه اوسم یا به لیدلی اوسم والله اعلم خو دی وایي چې 10 منه اخلي که 20 منه اخلي له تا قربان 100 پیسې به بیا راکړي که دې را نه کړل نو در بخلي مې دي همدومره د دوی اخلاصي یعنی موږ په ښار کې دا ډېره بده خبره چې زه کومه په ښار کې د دفتر لاندې چې کوم دوکان یې هغه ته ورشو چې ورته وایي چې 2 انرجیانې راولېږئ اول پیسې راکړه بیا انرجیانې در کوم دلته 10 منه ترې نه ویسه پیژنې دي نه او درته درکوي نو له تاسې مننه چې راسره راستئ مخکې ورځو ولې شیر بازار کې نور څه که په لاس راغله هغه هم درښیو بیا هم ستړي مشئ درنو ملګرو په خیر راغلی علي شیرو بازار او ډېر ښایسته کوټونه پکې پراته دي او خبره داسې ده چې زموږ هم یخني کېږي او ما د دې کوټونو څخه ارمان وکړو سهار چې کله شبک کلي کې چې راپاڅېدلو او اودس هم چې وکړو نور کوټ موټ شی نه و سخت ارمان مې وکړو چې کشکې وی او کاش دلته مخکې راغلی و دلته مې یو کوټ اخیستی و هلته تللی وی دا د چا دی دا په څو دي وروره دا په څو دی دا په 110 روپۍ 110 روپۍ او که لږ ګزاره سره وکړي چې ګزاره سره وکړم یا ورواله بس همداسې واخله زه ولې همداسې واخلم زه د خیرات خور ښکارم نه هېڅ مشکل نه خیرات نه او دا ماته مه راکړه ښه غونې کوم یو دی دا په څو دی دا بس دا ټول څه ده 219 تر 1 اخري ریټ استاد 1.5 پورې 1.5 هغه د دکاندارانو خبره څوک چې په څو کې وو نه دی وهلو والا ان شاء الله مونږ نو څنګه یو ریټ ورته ولې نه وي خو صحیح دی 200 ته مو وایه 1.5 وایه چې وهلو والا خبره نه ده خو دلته سیده اوس خلکو سره یا پیسې یا نه ورسره بس دی لا کم ریټ ورته وایه خو 1.5 سیده یا 110 بس اخري سینې ورسره ورته سزا کا خپل وړل ښه ګپ نه سره لګو او یو کوټ راته همت سے واغسته دی مسله د اجر ورکې دا خپلو دی او که ډاکټر صاحب لګ را تکړه شو څه شو زموږ ډاکټر صاحب که را تکړه شو دې یو کوټ راته دا واخلي هیڅ مشکل نه چې سارک تر خاور تر داخل شي ها څه دې تاغستی دي وای کوم کوټ اخلي خوخه کا ته کوټ اخلي واسکټ اخلي خو دې نه درنه ته واله کنه زه به درته خوښ کم دا به درته واخلي صحیح دی په دوه کسانو یو کوټ راته اخلي از برای خدای دغه دي دا وزې درته خوښومه نه د چې خو مه راته اخله ښاروالۍ کې خو کار نه کومه پرېږده سړي راځئ نه اخلو ستاسې له اخلاص زښته زیاته مننه دلته دوه شاعران ملګري و څه شو زما ملګري راشئ که نه څه شول ښه ملګرو دلته په دغه سیمه کې یو دوه شاعران دي او ډېر ښایسته شعر یې لیکلی یو چا راته ویلي وایي د ولور باره کې مې یو شعر یې لیکلی دی هغه د ولور شعر به هم ترېنه واورو خبرې به هم ورسره وکړو څه شو راشه که نه چېرته تللی وې سلام علیکم څه دې کول سلام علیکم
والا چیو د چیو فرمایش خو دې ورکړی نه دی ورکړی مې ده خیر خو چیو مو څښلو نو چیو پکې نو بیا نه څکې نه غرمه تېروو بیا غرمې نه وروسته به چای وڅښو او بالکل هغه بیا ترموزونو کې واچو چې غرمې نه وروسته راځو ښه به ستړي مو دا د غرونو مزل به مو هر کله راسئ بالکل موږ تاسو په خدمت کې ما تا خو یو ځل سره لیدلی یم انشاءالله یو ځل مې لیدلي یو ځل مې لیدلی کوم ځای کې مې لیدلی و نرګس کې نرګس ګل مشاعره کې اول نوبت ستا و فکر کوم اول نوبت ما ځکه ته په ټولو ګران یې تا ته اول نوبت درکړی نو دلته مینوال به ټول په تمه وي چې دی به راته یو شعر ووایي او چا راته ویلی چې د ولور په باره کې یو شعر لیکلی و هغه ډېر مشهوره شوی دی او لیکلی مې ولور په باره کې شعر غواړئ او مهرباني هغه یو څو کړی وې په دا ډول وې چې ژوندون مې تباه کېږي ورځ په ورځه خرابېږي زه به نه ځم بل وطن ته چې ولور نه پوره کېږي د بابا مې درې پټي دي یو یې ښه دوه وړکي دي هغه هم په دریو تقسیمېږي زه به نه ځم بل وطن ته چې ولور نه پوره کېږي د واده مې لومړی شپې وي د قرضدارو ټپټپې وي دروازه راته ډبېږي زه به نه ځم بل وطن ته چې ولور نه پوره کېږي او وایي دې ته کالي راوړه او هغې ته کالي راوړه او بېبې ته کالي راوړه او کانې دې را زیاتېږي زه به نه ځم بل وطن ته چې ولور نه پوره کېږي او زما دې الله عمل شي د هر چا دې الله عمل شي او د ستا دې مال عمل شي زړه مې ټولو ته بدېږي زه به نه ځم بل وطن ته چې ولور نه پوره کېږي او حکمتیار مسلم غلط ته او که داسې حقیقت ته چې سر وخوږي داغېږي زه به نه ځم بل وطن ته چې ولور نه پوره کېږي ماشاءالله زبردست شعر دې لیکلی دی نو ولور نه تم سر ټکې والا اوس رښتیا ولور دې پوره کړی که نه دی ما خپله د ولور مسله وه خو بس د نور قرضونه اخلاص شوي که نه لنډې راته ووایه که نه چاندر ته راټوله کړو ته خو زموږ یو ادبي ستوری ته خو باید دغه کړاو سره مخ نه شي ګوره زما چې څومره د وسه کېږي هغه سره کوم خیر شي مننه تاسو ټولو نه که اوس خلاص شوي دي پیسې هغه کیسې لاړې دي تقریبا 20 کاله مخکې تېرې شوي دي ما واده خو 20 کاله کېږي چې سوی ده څو کاله عمر لري تقریبا 18 پورې شاخه عمر ماشاءالله ځوان ښکاري بیخي ته وایي چې اوس هم 15 کلن دی څه شی خوري دومره ځوان پاتې شوی والله بس برګي نه پوهېږم اساس چې ما ته یو برګی راکړو هغه خو تریخ و دا څنګه خوري هماغسې ترخه دي که نه چې ترخه وخوري عمر دې زیاتېږي دا څه خوږو باندې بس بیا چې دې ځای نه لاړو ډاکټر صاحب چې دې ځای نه لاړو کریلي خوراک کوو ښه ځان په کریله عادت کوو نور د خیر یو څوک و دا د کابل په لار روانو ښه د موټر کې چې کله کېناستو نو دلته یو شاعر ورسره ناستو تا ته نه ویم ګوره ته ځان ته دا مخاطب نه کړې چې وګینې ماته یې وایي ښه زه خپل هم شاعر یم شعر لیکم صحیح دی بیا زه د خپل شعر هم یم چې ته ځان پورې مخاطب نه کړي بیا به وایي چې دا څرګنده خبرې وکړله ډاکټر صاحب دې سره کس ناست و دې ورته ویلي چې وروره السلام علیکم هغه ورته ویلي چې وعلیکم سلام څنګه یې جوړې تکړې هغه ورته ویلي چې شکر دی الحمدلله دې ورته ویلي چې ته پوهېږي زه شاعر یم شاعر هغه سوچ کړی چې شاعران خو داسې چې یو شعر ویلي بل وایي هغه پسې بل وایي بیا ورپسې بل وایي او دا لاره اوږده ده تمامه لاره کې به زما دا ماغزه وخوري که نه نو دې ورته سوچ کړی ورته ویل چې وروره ته پوهېږي هغه ورته ویل چې زه کوڼ یم کوڼ هېڅ شی هم نه اورم نو زه یم چې یو شعر به بل راته وایي ځکه ملګري غواړي چې دغه ساحه م وګوري صحیح ده یو نظم مې د غوږیزې په حساب باندې لیکلی ده غواړم چې هغه تاسو ته ووایم مهرباني که سپین غر ده که تور غر ده امانکوټ تر ټولو بر ده خدای جوړ کړی په هنر د په ښکلا کې اثر ده مازیګر خماري ده سحر عصري د قوم ناصري د غم خادۍ کې برابر ده امانکوټ له ټولو بر ده د کونډي غره اندازې ته د سخي بابا روضې ته په چکر به ځم روضې طرف ته ګران د متبر ده امانکوټ له ټولو بر ده تور بابا ته مو سلام ده د په ګاډو کې مقام ده ورته تک زما مدام ده دا نیکه مو د ناصر ده امانکوټ له ټولو بر ده د کونډي د سر سرکخه یې زما د زړګي خوښه ده هر چا په زړګي خښه بې اختر در کې اختر ده امانکوټ په ټولو بر ده او بې شمېره علیمان دي په خوی کې ملنګان دي دا بعضې شاعران دي مازیګر بختور ده امانکوټ په ټولو بر ده حکمتیار مسلم نازېږم په بدو یې سوځېږم منخیلو کې اوسېږم چې له بدو مې عادر ده امانکوټ له ټولو بر ده جالبه دا ده چې ډېر ښه شعر لیکي ځکه دلته تاسې ادبي ناستې هم ډېرې لږې لرئ که نه او ډېرې کمې لرئ او دومره پرمیاره شعر لیکل او داسې نظم برابرول دی یو کلي انځور وړاندې کول دا بیا د هر چا د وسې کار نه دی دغه ستاسې الفاظ دغه اداینه او د الفاظو هغه پیرل زما ډېر خوښ شو ډېر خوندور دي مننه خیر اوسي تاسو په خپله
پوهېږئ په ادب باندې خیر اوسېږي که نه دومره شیان خو ما نه دي لیکلي تاسو ارزیابي د ډاکټر خیر صاحب راته اوسي. اشارې کوي یو شعر دې نه د هغه واوره څنګه درته ویم عشقي شعر به دې نه واورېدم لري یو دوه بیتونه راته وایي هغسې نه یم ویښیار شوی یم چې نور له تا توبهګار شوی یم ما خپل عادت په محبت کړی ده که وي ګناهګار شوی یم زما د مینې و همدومره کیسه لکه ملا دې په وار شوی یم او د دین وطن او د غیرت په نامه د دین وطن او د غیرت په نامه کسا مې اخلي ازر شوی یم او له دې ګړنګه مې چې ویره کېږي له دې ګړنګه مې چې ویره کېږي له دې ګړنګه ګزار شوی یم داسې ګڼمه حکمتیار مسلمه په انتظار کې پاتې شوی یم انتظار ختم شو که اوس هم شته انتظار خو دا خو ژوند د انتظار نه ډک ژوند ده زندګي ټوله انتظار ده ډېره زیاته مننه کور دې ودان یو بیت دې درته ډالۍ وي د وخت د فنکارانو غرور هیڅ کلمات مشه هم دوی دي چې په منګه لوروي دا زمانه ډېره مننه کور مودان خوشحاله اوسئ الله دې خلک نو فقیري صاحب ته څه ویل لرې تا ته دې یو شی ډالۍ کي فقیري صاحب به تاسې پیژنئ که نه پیژنئ دا د حصارک ولسوالۍ اړوند د جوکان د کلي دی دا په دې زده کړې په هندوستان کې کړي دي ماسټري هم هلته کړې ده بیا د کرکټ بورډ برخه کې تقریبا 9 سرټیفیکټ دي اخیستي دي همالته کې چې شی دي ډېر شی دي ما دې څه نومونه یادول دا په انګلیسي نومونه باندې زه ډېر نه پوهېږم هغه نورې برخې وي یعنې دې نه علاوه د نور هنرونه هم زده دي بس الله تعالی دې تا غوندې ځوانان دغسې قدرونه په هېواد کې ډېر کړي او برحاله د ننګرهار د کرکټ هغه دی اداري مدیر دی که نه نو هغه وایي چې ما ته یو څو بیتونه ووایه ډېر خوند یې ورکړ ده سید مدیر صاحب تا ته به یو شعر ډالۍ کوم وایي چې سا مې ډوبه شي او سا را باندې راشي سا مې ډوبه شي او سا را باندې راشي په سوچونو دې سبا را باندې راشي ستا یادونه مې د زړه منډو کې مات کړي لکه باد چې د جوزا را باندې راشي مکرجن دوست نه مې داسې دشمن ښه ده مکرجن دوست نه مې داسې دشمن ښه ده په رڼا چې پر اثار را باندې راشي مکرجن دوست نه مې داسې دشمن ښه ده په رڼا چې پر اثار را باندې راشي او بس تقدیر ده چې دیدنې برابر شي نو د بره دادا را باندې راشي او حکمتیار مسلم چې څه نه مې نفرت شي لر او بره شي همدا را باندې راشي که زه هم چېرته د مینې سوداګر وې ما به ستا د خولې خبرې خرڅولې ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره ژوندی اوسې ډېر خواږه بیتونه دې راته ویلې او زما هیله دا ده چې ته شاعرۍ ته دوام ورکړې ته خو کوم فرمایش نه لرې دا خلک هم وګورو او بل حاجي صاحب ته راسه حاجي صاحب و دا دلته ناس ولاړ چې دي موږ مطلب د علي شیر ساحه ده راغلي یو او د سارک د یو کرکټ د نماینده په صفت باندې هر څومره ځوانان چې دي انشاءالله موږ د کرکټ په برخه کې په خدمت کې یو او تر خپل وس او توانه پورې نو همدې په خاطر راغلو چې څه مشکل و څه هغه نو موږ په خدمت کې او دا ماما نه د ټولو سپین ږیرو او د دوی ټولو په ملاتړ به انشاءالله دا کار کوو همداسې ده که نه بالکل به کوو شی به کوو بس خدمت به کوو چاته خپل ولس ته په کومه برخه کې کرکټ په برخه کې آفرین دغه چې واضح وایي چې موږ پرې پوه شو او پرون چې دا موږ ټول ولس دعوت کړی و د اتلولۍ حصارک چې ده په 15 ټیمونو کې چې ده ټول ولسوالۍ کې اول مقام ګټلی و اتلولي اول ځل لپاره ګټلې وه د هغې د لمانځلو لپاره راغلي و بیا دلته چې دا داسې حکمتیار صاحب سره مخ شو حاجي صاحب سره تاسې موږ ته ټیم ښیي په ټیم باندې به موږ تاسو ته ټول راغونډو مننه خیر اوس راغلو د موږ دا سفر چې ده داسې اچانک و انشاءالله بیا به راځو موږ سره غرمه تېروئ امنکوټ ته به ځو چکر به وهو امنکوټ ته به ځو سرو ته به ځو نه حاجي صاحب یو خبره کوي دا وایي چې موږ سره غرمه تېروی شو خو غرمه ده خو دې تېرو درسره ولې ځو درنه آفرین تاسې بندوبست ونیسئ د خیره حاجي صاحب زه خو مطلب د همدې ځم خو دا خلک میلمانه دي مطلب زه میلمه نه یم وروره میلمه یې ده زما ننګرهار دی او ننګرهار کې چې هر ځای کې یو او فقیري صاحب او زما دا درېیم ځل دی چې زه دلته راځم میلمه یو ځلي درېیم ځل نه یم مطلب بیا موږ کې لکه بېګانه غوندې دا بیا میلمه کې راځي زه بېګانه یم هر وخت تیاري میلمنو هر وخت تیاري ډېره زیاته مننه درنو ملګرو یوه خبره ته کومه افغانان دومره میلمه پال او میلمه دوسته خلک دي
که ته د شمشاد نه تر بولانه لاړ شي او د بدخشان تر ننګرهار راشي ټول ته به فکر کوې چې په خپل کور کې محض دا احساس درته نه کېږي چې زه بل وطن ته تلیم. دغه ځوانان چې څه تاسو ته ښکاري 100 نفر یا زیات کم به دومره خلک جمع شوي یو هم به ولاکه ما مخکې لیدلی خو دلته چې ورسره ګورم ته به فکر کوې چې دوی ورسره ما کلونه تېر کړي دومره له مینې ډک خلک دي او بیا چې غرونو ته راځي صحراو ته راځي څومره چې غرونو ته خیږي دومره مینه زیاتېږي او میلمه پالنه زیاتېږي. دغه سیمه خدای پاک دې همدغسې پرامن لري او الله تعالی دې دغه امن چې په دغه وطن باندې راغلی تلپاتې لري. راځئ د علیشیرو د بازار اړوند نورې ساحې هم در باندې ګورو ښایستونه در باندې ګورو د دې زیانزور اخلو تر تاسې رسو په دې هیله چې راسره پاتې شي. زه زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه برنامه تاسې وکتله. زه باور لرم چې د علیشیرو د دغه ښایستونو به تاسې بلا بلا خوند اخیستی وي. زه محراب ګل مخلص او همدارنګه عزیز همت ستاسې له درانه چوپړه رخصتېږو تر هغه چې له یوې نوې خپرونې سره له یوې نوې سیمې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. په لایزال څښتن تعالی مو سپارو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.